علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حامد و مسلم وبعد. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې یاره یو کس هغه د سحر مانځه دپاره اودس وکړي او بیا وده شي، مونځ وکړي وده شي او بیا چې خوب نه راپاڅېږي، نو هغه اودس چې د دې مونځ دپاره یې کړی په هغې اودس باندې دی بیا تلاوت کوی شي او که نه. جناب عالی دا خبره چې کم سړی وده شي اودس یې ماتېږي، یعنی خوب اودس ماتوي که نه، بس دې کې مختلف اقوال دي. اصل کې په دې کې یو حدیث دی د صفوان ابن عسال رضی الله عنه، ټولو سننو روایت کړی دی، ترمذي، ابو داود، ابن ماجه، نسائی. هغې کې وایي چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یأمرنا اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا 3 ایام ولياليهن الا من جنابة ولكن من غایة وبول ونوم. دا وګوره، نو ملا صاحب نبی علیہ الصلوۃ والسلام موږ ته حکم د دې کړو چې موږ به کله په سفر کې وو چې یاره موږ به 3 شپې او 3 ورځې به د خپلې موزې نه وباسو، لیکن من جنابت به بیا وباسو، او که چېرته م اودس وکړو، اودس مات شو، نو اودس به په څه ماتېږي؟ من غایتن، په ډک اودس ماتي، و بولن، په تش اودس ماتي، و نومن، او په خوب. نو د دې حدیث د وجې نه ملا صاحب ډلې مختلفې دي. یو ډله داسې ده چې هغوی وایي چې نوم مطلقا ناقض للوضو دی، چې صرف وده شوې، که په ناسته وي، که په سجده کې وي، که په ولاړه وي، چې په هر صورت وي، خو چې صرف خوب درغی او که لږ خوب او که ډېر خوب و، بس ملا صاحب دغه دی اودس دې مات شو. دا قول د اسحاق ابن راهوی دی، د امام مزني دی، د حسن بصري دی، د ابن منذر دی رحمهم الله تعالی رحمتا واسعة. دویم قول د دې بالکل اپوزیټ او مخالف دی. هغه قول دا دی چې اودس د خوب ناقص د اودس نه دی مطلقا، که لږ خوب وي او که ډېر خوب وي او که هر رنګې خوب وي. ځکه مسلم کې روایت دی او بخاري کې روایت دی او د قرنګي ترمذي کې روایت دی چې صحابه كانوا ينتظرون العشاء على عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. بل روایت کې دا هم راځي چې یضعون جنوبهم، نو ښه به مزیدار به وده شو، سرونه به هم کېښودل او بیا به هم اودسونه نه کول. دا قول د سعید ابن المسیب دی رحمه الله. لیکن دریم قول دا د جمهور قول دی. د جمهور قول دا دی که چېرته یو سړی دغه رنګې خوب وکړي چې د ده مقعد یا د بیدي مافي دا چې کوم د ډکو میتیازو ځای دی، که دا چېرته د ځمکې نه اوچت وي، نو د ځمکې نه چې اوچت یا مستجعن وي چې سړی په اړخ پروت وي، یا مستندن وي چې یو څه ته یې تکیه کړې وي، یا متکئن وي چې په بالغ یا په تکیه یې تکیه والي. خو لنډه اوږده دا ده که په داسې حال کې وده شو چې دا د ډکو اودس ماتي دا ځای دا د ځمکې نه اوچت و، نو بالکل بیا په دې سره اودس ماتېږي. ځکه په دې کې باقاعده طور سره د مسند احمد حدیث دی، نبی اسلام فرمایي العین وکاء الصحې، سترګې دا ملا صاحب د دې ډکو میتیازو د ځای د دوبرې دا هغه دغه دی وکا. دا وکا اصل کې ملا صاحب هغه دغه ته به ویلې چې هغې باندې به مشک یا مشکیزه څوک ورته ځای وایي، اوبه چې پکې اچولی کېږي، د هغې دا خوله به چې په کوم تار باندې تړل هغې ته په عربۍ کې وکا وایي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي العین وکاء الصحې، دا سترګې خو هغه پړی دی، هغه تار دی چې په دې باندې دا د ډکو اودس ماتو ځای دا دوبره ور باندې بند وي. فاذا نامت العینان، چې کله سترګې وده شي استلق الوکا، نو هغه خوله دغه خلاصه شي، د مشک خوله خلاصه شي، نو بیا خو ترې نه هر څه ځي. نو دا د جمهور قول دی. د جمهور قول دا دی، دا جمهور دی کې احناف دی، دی کې شوافی دی، دی کې یو قول د امام مالک رحمه الله دی، او د جمهور امت دی. هغه دا دی چې ملا صاحب سړی په داسې حال کې وده شو چې هغې سره د دوبرې دا خولۍ دی د ځمکې نه لږه اوچته وه، نو بالکل یې اودس ورسره مات دی. او همغې حدیث هم ورته دلیل دی د صفوان ابن عسال. څلورم قول په دې کې د امام احمد ابن حنبل او یو قول د امام مالک هم دی. هغه دا دی چې نومې قلیل، لږ خوب چې داسې معمولي غوندې پریشاني در باندې راغلي وي، نو دا ناقض نه دی، لیکن که ډېر خوب وي دا بیا ناقض دی. نو دا ملا صاحب دا قول د امام مالک یو قول دی، او د قرنګي مذهب د امام احمد ابن حنبل دی، او اهل ظواهر دا وابیان مابیان دا هم په همدې مذهب دی. خو خلاصه د خبرې دا ده د قرنګي خوب لکه دا تی چې ته چې وایې چې اوس مثلا سحر مانځه نه وروسته بیا وده شو او سم په بستره کې وده شو، دا خوب خو د جمهور امت په نسبت باندې
او په دې باندې اودس ماتیږي. نو دې سره څه مسله نشته. نور دا مسله چې په خوب باندې اودس ماتیږي دا اول فتاوا درلوم دیوبند لیکلي جلد اول د صفحه د 119 کتاب الطهارت. د قرنګي فتاوا محمودي لیکلي دا 21م جلد 422 نمبر صفحه د باب نواقض الوضوء. د قرنګي دا مسله احسن الفتاوا لیکلي 2م جلد 22 نمبر صفحه د کتاب الطهارت. نو خلاصه د خبر دا چې د دې سړي اودس مات دی. نو چې اودس مات دی کوم د قرنګي تلاوت کوي چې ورته ګوري لري زینه یې په یادو کوي نو بیا خو صحیح ده خو ثواب کم دی او ښه خبره دا ده چې هغه په اودس باندې وي خو قرآن که راخلي او بیا ور باندې تلاوت کوي نو بیا یې پرې نشي راخیستی ځکه د اودس مات. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.